پر افغانستان د پاکستاني جیټ الوتکو یو ځل بیا سخت بریدونه. پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو بمبار کې د یوې کورنۍ 14 غړي شهیدان شوي، خو اسلامي امارت بیا وایي پروان کې پاکستاني ډرون هم نسکور کړی دی. سلام ستړي مشئ د پښتون نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. پکتیکا د پاکستاني الوتکو بمبار کې د یوې کورنۍ 14 غړي شهیدان شوي. د اسلامي امارت ویان حمدالله فطرت د محمد قاسم په نوم دغه شخص ویډیو خپاره کړې چې نوموړی پکې د پاکستاني الوتکو په برید کې د خپل کورنۍ د 14 غړو د شهادت کیسه کوي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د لوړا ابراهیم خیلو په کلي کې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 غړي شهیدان شوي دي. او بیا د همدې ولایت په شکین وزا خوا او تراو ولسوالیو کې هم د پاکستاني پوځیانو په مرمیو د روژه پر مهال د یوې بلې کورنۍ 15 غړي ټپیان شوي دي. اسلامي امارت بیا پروان کې د پاکستاني ډرون نسکور کړی دی. د اسلامي امارت د دفاع وزارت په ویلامې کې ویلي پروان کې د پاکستان یو ډرون هدف ته له رسیدو وړاندې ویشتلی او نسکور کړی دی. دوی ویلي دا د دوشنبې په ورځ دویم ډرون دی چې د دوی لخوا نسکوریږي. دواړه هدف ته له رسیدو وړاندې ویشتل شوي او هیڅ تلفات یې نه دي اړولي.